موسی علیه السلام او قارون. موسی علیه السلام قارون ته د زکات ورکولو وویل. قارون د موسی علیه السلام خبره بده وګڼله. قارون فکر کولو چې ولې اخر دومره روپۍ له خپل مال څخه په زکات کې ورکړم. قارون له زکات څخه د ځان ژغورنې په خاطر یوې ښځې ته روپۍ ورکړې چې پر موسی علیه السلام تور پورې کړم چې له ما سره یې بد چلند کړی دی. ښځې په همدې نیت د موسی علیه السلام په لور روانه شوه. موسی علیه السلام یوې ټولۍ ته نصیحت کولو چې ښځې هم ځان ورسوه. له ټولۍ څخه یو کس له موسی علیه السلام څخه وپوښتل: ای موسی علیه السلام، که چېرته کوم کس له یوې ښځې سره زنا وکړي، آیا د هغه لپاره سزا شته؟ موسی علیه السلام ځواب ورکړ: که واده کړی سړی وي باید د خلکو پر وړاندې په تیږ ویشتلو ووژل شي. سړي بیا وویل: ښه نو دا ښځه څه ویل غواړي؟ ښځه یې ودروله. موسی علیه السلام ترې وپوښتل: بیبي څه مو ویل؟ تاسو ته کومه ستونزه در پیښه شوې ده؟ ښځې چې کله د موسی علیه السلام په مخ د نبوت نور ولید نو ویې ویل: زه هیڅ نه وایم، یوازې مې همدومره ویل چې قارون روپۍ راکړي تر څو په تاسو د بدلمني تور پورې کړم. له دې خبرې په اورېدو سره موسی علیه السلام سمدستي رب جل جلاله ته په سجده ولوېد. الله تعالی ورته وفرمایل: ای موسی، نن چې ته ځمکې ته هر حکم کوې ستا حکم به پر ځای کوي. موسی علیه السلام په ډېر جلال کې له سجدې راپورته شو او ځمکې ته یې وویل: قارون ونیسه. کله چې ځمکې قارون ونیو او تر زنګنو یې کش کړ نو موسی علیه السلام ته یې وویل: ای موسی، ما وبخه. موسی علیه السلام ځمکې ته بیا وویل: دی نور هم کش کړئ. ځمکې قارون نور هم کش کړ او تر دې چې تر خېټې په ځمکه کې ننوت. قارون بیا چیغې کړې او ویې ویل: ای موسی علیه السلام، ما وبخه. قارون د بخښنې چیغې وهي. موسی علیه السلام ځمکې ته د نور کش کولو حکم کوي او ځمکه قارون نور هم کش کوي. یو څه وخت وروسته الله تعالی جبرائیل امین موسی علیه السلام ته راواستوه او ویې ویل: ای موسی، ستا زړه ډېر سخت نه دی؟ د قارون په دومره منتونو هم نرم نشو. زما دې په خپل عزت قسم وي، که قارون زه یو وارې هم یاد کړی وای نو ما به له ځمکې بیرته را ایستلی وای. څومره مهربانه او رحیم رب لرو. هغه رب جل جلاله چې د قارون بخښلو ته تیار دی. نو موږ خو د هغه د محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک امتیان یو. په موږ به څومره مهربانه او رحیم وي.